everybody, welcome back to Saif Online Academy. راځو نن ورځ مې تاسو لپاره جالب درې طریقې راوړې دي چې په کوم باندې تاسو کولای شئ چې ټوټل راوباسئ یا سم راوباسئ. هغه درې طریقې دا دي. پر مثال ته په یو استاد یو کلاس والا چې کوم سټوډنټ دي دغه د نمبرو ټوټل راوباسي یا په یو ځکه منیجر وي یا مدیر وي یا نور د څه ځایونو کې وي چې ته غواړې د خپل کارګر کوم چې سلري دا یا نور کوم حسابات دي هغه راوباسي او ټوټل کې. د دې لپاره ما تاسو ته لاندې د طریقې راوړم. ګوره ما اصل د نوم دا پوسټ د کوم کسان کوم پوسټ باندې کار کوي جندر دا بیسیک سلري موږ څومره ورکو ورته بونس چې کوم اضافه سلري ورکو مانته هغه څومره ده او ټوټل مې څومره هر یو کاست ورکړي دي دا به زه ټول تر او باسم اخر کې به ټوټل معلومه چي ټوټل مې سور کړی خو دا زه دریو طریقو باندې راو باسم هر طریقه به بیل وي. ګوري ورته اوله طریقه هغه ده کوم چې هغه کسان استعمالي چې هغه په ایکسل باندې نه پويږي ایکوال واچوي ایکوال باندې تاسو کولای شئ خپل فارمولا شروع کوي او بل د ایکوال ساين د اکثره خلک یوز کوي دا واچوي او اوس راځي کوم سیل دا کس دا جمع کوي بیا راځي دا بل سیل کې ګوره سیل مې سلیکټ کو اوس راځم بیا ایکوال ساين بورډ سره خپل کیبورډ نه لګوي ها بیا راځم دا بل سیل سلیکټ کوم ته خو تاسو خپل ګورئ چې دا به مانه څومره ټایم اخلي دا ما سره په صلحه او په زرحه کسان وي دا به زه کدار شانتي کوم زما خو به تباهي وي د ټایم او د وخت. د دې لپاره به زه تاسو ته یو لاندې نور جالب طریقې هم خایم په ایکسل کې او دا ګور ډېر زیات کارول کیږي نور هم دا شانتي چې کوم زیات کارول کیږي هغه کوم ان شاء الله راتلونکي د ویډیو جوړوم خو نن صرف سم دا کې په دې طریقو باندې دا طریقه سوچ دوی یو د لاین کوم سیل چې د یارو چې دا دوی سلیکټ کوي هغه سیل چې کله دوی سلیکټ کوي او بیا انټر پسې پریس کوي وګوره دوی موږ څومره پیسې ورکړي دي 2,30,000 روپۍ چې دا موږ بیسیک سیلري ورکړي د کسانو ته. اوس راځم چې بونس ما ټول څومره ورکړي دا نو د دې لپاره بل طریقه یوز کوم بل طریقه د سم کول دا چې راشه په هوم مینیو کې دا وګوره دا هوم مینیو ده هوم مینیو کې زه راځم اټو سم دا چې څنګه پریس کوم ګوره اتوماتیکلی ما سره چې کوم سیلز ول کوم سیستم هغه سره سلیکټ بس انټر پسې پریس کا او خلاص صحیح ده کنه څنګه چې تا انټر پریس کړلو بس ډایرکټ په راځي مکمل سیستم د سره سم کیږي او جمع کیږي چې څومره حسابات تا ورکړي دي بونس موږ سلري چې څومره ورکړي د کسانو ته هغه د 2,000 او 1500 روپۍ اوس راځم د دې نه فاست تاسو سره او ګورم چې ټوټل ما څومره پیسې ورکړي دي مکمل حسابات او کتابات چې څومره دي هغه ما څومره پیسې تقسیم کړي په خپل کارګرو باندې هغه کسان چې دلته ما سره په اداره کې کار کوي. د دې لپاره یو لنډه طریقه راځم لنډه طریقه دا شارټ کټ به تاسو یاد کړئ راځم تاسو زه د کیبورډ اوپن کوم صحیح ده کیبورډ ته اوپن کوم په سکرین باندې دا کیبورډ چې تاسو اوپن کوم د دې کیبورډ نه تاسو الټ ګور الټ بٹن کوم نه د الټ بٹن ویل کیږي او د ایکوال ویل کیږي ها تاسو به الټ وګونیسیا او ورپسې بیا چې وکړه د ایکوال ساين پریس کیا اتوماتیکلی چې څومره حسابات هغه تاسو سره جمع کیږي ها دلته مې کلیک وکړلو زه اوس راځم الټ ایکوال پریس کوم وګوره اتوماتیکلی چې څومره حسابات او انټر کا پسې مکمل تاسو سره جمع کیږي او در سره حسابات راځي. ګوره 2,30,000 روپۍ چې دی هغه ما چاته ورکړې وي هغه ما بیسیک سلري ورکړې و او 2,500 روپۍ مې چې دا بونس سلري ورکړې ده ټوټل پیسې چې ما کوم کارګرو کسانو ته ورکړې دي هغه دی 2,20,500 روپۍ شولې نو دا هغه درې لاندې طریقې وي کوشش کوئ چې تاسو دا شارټ کټ هیر نه کوئ او د سره یاد کې په ذهن کې یاد ساتئ الټ پلس ایکوال ها دا وی لنډه او شارټ طریقه ده تاسو وایي دا شاته بیک ګراوند څنګه وایډ ده هیڅ ټینشن خبره نشته دا شي ویو مینیو ته ویو مینیو کې ګور تاسو ګورئ ګرین لاین چې کوم دی غنه ما چیک اخواته کړای تاسو په ګرین لاینز کې سو کې چیک به ولګوي نو بس بیا تاسو سره چې دا شاته بیک ګراوند ښکارا کیږي او کله چې نه ښکارا کیږي راشه ګرین لاینز ونه اخواته کا نو دا د سم کول درې لاندې طریقې ان شاء الله راتلونکي کې تا